محترم مسلمانان ورونو هغه مهم شی چې یو مسلمان ورور باید په خپل ورځني ژوند کې ورته زیاته پاملرنه وکړي او په خپل هر حرکت کړنه او وینا کې عملي کړي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل ده. په خپل دغه وینا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د اهمیت او د هغه د اتباع په اړه څو خبرې کول غواړم. لکه څنګه چې ذوالنون مصري رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د الله جل وعلا شانه سره د محبت د علامو څخه دا ده چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع په هر کار وینا اخلاق او په ټولو سنتو کې وکړي چې همدا د سنتو د اتباع معنا هم څرګندوي. یعنی خپل ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د رانقل شویو سنتو باندې برابرول دا د سنتو اتباع بلل کېږي. ما چې کوم آیت ستاسو په حضور کې وړاندې کړ هغه کې د الله جل وعلا شانه د محبت د رښتینې دعوې چې آیا زموږ د محبت دعوه د الله جل وعلا شانه سره رښتونې ده او که نه ده دا موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع راښیي. ځکه حسن بصري رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع دا د الله جل وعلا شانه د علامو څخه ده. د دې عمله د مؤمن لپاره د مؤمن د سنتو د پیروي پر اساس د مؤمن معلومیږي. نو کوشش کول پکار دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره سنت دي هغه په خپل ورځنیو چارو کې عملي کړو تر څو لوړې مرتبې ترلاسه کړو. خو متاسفانه چې د دومره لوی اهمیت سره چې د سنتو پیروي د الله جل وعلا شانه د محبت علامه ده، د سنتو پیروي د ایمان مرتبه ده، د سنت پیروي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتوني امتي څرګندولو لویه نښه ده. خو نن ورځ زموږ په ټولنه کې د سنتو د کمبودۍ زیات احساس کیږي. د نن ورځ زموږ په ټولنه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو کمبودي ډېره زیاته احساسېږي. قدرمنو تاسو فکر وکړئ که چېرته زموږ او تاسو څه اندازه پیسې ورکې شي څومره به ورته غمجن شو او د پیدا کولو پسې به څومره کوښښ وکړو. خو نن چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بې شمېره سنت پرېښودل شوي دي موږ څومره ورته کوښښ کړی دی دا سوال باید له خپل ځان څخه وپوښتو. خو جواب به مو دا وي چې نن مسلمان ته مال او پیسه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو څخه ډېر معتبر دی. د الله جل وعلا شانه د دې کلام مطابق چې فرمایي بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى، وایي اصلا ژوند چې دی اصلا د آخرت ژوند چې دی دا د ګټې ژوند دی. نو په خپل ورځني ژوند کې چې څومره سنتو سره مخامخ کېږو باید د عمل جامه ورواغوندو. په دې اړه د صحابه کرامو او د سلفو ژوند زموږ لپاره ډېر ښه مثال دی چې د سنتو د اتباع کې څومره هڅاندو. محترمو مسلمانانو ورونو صحابه کرامو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع له هر څه څخه ډېر ارزښت درلود. د احد په سخته غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته امر وکړ چې سره له 50 صحابه او شاوخوا سره په هغه ټاکلې غونډۍ کښېنئ تر څو ما درته امر نه وي کړی راکوز نه شئ. که چېرته مو ولیدل چې مسلمانان کامیاب شول او یا مو ولیدل چې د مسلمانانو د بدن غوښې مرغانو خوړلې خو نه به راکوزېږئ همالته به پاتې کېږئ. نو کله چې مسلمانان غالب شول په کفارو باندې او د کفارو په غنیمتو باندې مصروف شول نو عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ملګري وایي چې اوس خو بریا زموږ شو اوس باید موږ ښکته شو. که څه هم عبدالله بن جبیر رضی الله ډېر زیات ورته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع په دې کې ده چې موږ باید دلته پاتې شو تر څو هغه امر نه
عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره له څو ملګرو تر وروستۍ ساه د هغه د مشرکینو هغه لښکر سره وجنګېدل چې په دوی باندې د شا له خوا پټ راتاو شوي وو چې همدلته عبدالله بن جبیر رضی الله عنه او سره له څو ملګرو دا ټول همدلته شهیدان شول دا د صحابه کرامو اتباع و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل ځان او مال او سر څخه ورته لویه ښکارېدله د تبوک په غزا کې هغه درې صحابه رضی الله عنهم چې د بالعذر تبوک له غزا څخه پاتې وو دا بله بېلګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته امر وکړ چې د دوی څخه باید ښځې جلا شي او بل امر یې دا وکړ چې د دوی سره به هېڅوک خبرې نه کوي محترمو مسلمانانو ورونو که چېرته دا صح حالت موږ او تاسې په خپل ځان باندې وبولو او یا د دې زمانې په دې خلکو باندې نو جواب به مو څه وي خو دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم کلکه اتباع وه چې دې صح حالت ته هم راضي شول او د همدغه سخت حالت له وجې د توبې د قبولیت خبر الله جل وعلا شانه په قرآن عظیم الشان کې را نازل کړ محترمو مسلمانانو ورونو زه نو خپلې خبرې نه اوږدوم د الله جل وعلا شانه څخه غواړم چې موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تک متبعین جوړ کړي نور ز خپلو خبرو ته د پای ټکی اږدم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم